سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر محراق ته ډیر ښه راغلاست. د پاکستان لخوا د افغان کډوالو په تړاو د تعیین شوي ضرب الاجل تنها 2 ورځې پاتې دي. لا معلومه نه ده چې له نومبر د اول نیټې څخه وروسته له افغان کډوالو سره څه ډول چلند کیږي، خو ځینې وارننګونه د پاکستان ځینې اعلامیې او اظهارات دغه څرګندوي چې افغان کډوال په راتلونکو کې له یوه بد برخلیک سره مخ کیدونکي دي. که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست دغه یادونه کړې چې د روان بهیر په لړ کې افغان کډوال نشي کولی له پاکستان څخه له 500,000 زیاتې کلدارې او د 15,000 افغانیو څخه زیاتې افغانۍ افغانستان ته له ځان سره ولېږدوي. خو د دې ترڅنګ د افغان کډوالو په ترانزیتي مواردو باندې د پاکستان اعمال شوي محدودیتونه هغه څه دي چې تر اوسه پورې ترې افغان سوداګر هم کړېږي او د یادو ستونزو د حل غوښتونکي دي. دا چې پاکستان د نومبر له پیله تر اخوا څه کوي، څه پلان لري او دا چې څه پېښېدونکي دي، که څه هم دوی د کمپونو د جوړولو خبره کړې ده چې په دغو کمپونو کې افغان کډوالو وضعیت څرنګه دی، لا معلومه نه ده چې پاکستان څه ورسره کوي. خو په کور دننه اسلامي امارت بیا د یوه کمیسیون د جوړولو خبره کوي چې د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د هغې مشرۍ لري او افغان کډوالو ته د اړینو توکو او اولیه ضرورتونو د برابرولو خبره پکې شوې ده. نن په محراق کې دا ورته نور مسایل په پروګرام کې راسره رانغواړو. راسره درانه میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي، هر یو ښاغلی سید احمد بلال فاطمي صاحب او ترڅنګ هم په استودیو کې راسره سیال وردک صاحب این چې لا زیات به ورسره وغږېږم. دواړو میلمنو ته سلامونه او ښه راغلاست وړاندې کوم. وردک صاحب اجازه راکړئ بحث له تاسو پیل کړم. 2 ورځې پاتې دي افغان کډوالو لپاره د ټاکل شوي ضرب الاجل هغه نیټه چې پاکستان ټاکلې ده. ستاسې برداشت له اوسني وضعیت څخه څه دی؟ افغان کډوال له څه ډول یو برخلیک سره مخ کیدونکي دي؟ سلامونه فیضان صاحب تاسو ته او فاطمي صاحب ته، تاسو د برنامې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته مننه. دا 3 اونیو په لړ کې تنها سپین بولدک نه 13,550 نفره مهاجرین چې افغانستان ته رالیږل سوي دي او اوس کوم ضرب الاجل چې دوی ورته تعیین کړی نیټه 2 ورځې پاتې. زه فکر نه کوم هغه اول کې چې دوی په لومړي سر کې کوم تعداد چې 1.7 هغه کډوال یې غوښتل چې افغانستان ته راستانه کړي، فکر نه کوم چې هغه په دا 2 ورځو کې پوره کړلی سي. بیا هم چې دوی په کویټه کې او په خیبر پښتونخوا کې دوی لپاره کوم هغه جوړ کړي دي، کمپونه جوړ کړي چې غواړي هلته راسي او له هغه ځینې دغه لړۍ به جاري وساتي. زه فکر کوم اوس په داخل د پاکستان کې چې کوم لاریونونه کېږي، کوم تظاهرات کېږي چې افغانان باید بیرته په زوره ونه ویستل سي او د دوی دا رایګانې، دوی کومې سرمایه چې په پاکستان کې پاتې کېږي او دوی اجازه نه ورکول کېږي چې هغه پیسې چې دوی هلته په هغه باندې پانګونه کړې ده هغه پیسې افغانستان ته راوړي. یعنې دا هغه پراخې ستونزې دي چې افغانان د افغانستان کوم کډوال کوم مهاجرین چې په پاکستان کې دي دوی ورسره لاس و ګریوان دي. زه وایم که په اساسي ډول یا په بنیادي ډول موږ وغواړو زموږ نظام اوسنی حکومت وغواړي دغه لړۍ ته خاتمه ورکړي او ټول افغانان بیرته افغانستان ته راسي. ما بار ویلي دي او په دې باندې تاکید کړی چې باید پاکستان دولت او د کډوالو نړیوال سازمان افغانستان 3 واړه سره کینی او دغه لړۍ چې دوی د کم ضرب الاجل ورته ټاکلی ده دغه نیټه باید وغځول سي او په یو ګډ میکانیزم باندې کار وسي او د افغانستان اوسنی نظام دا مسؤلیت لري چې کم کډوال بیرته له پاکستان نه، له ایران نه، له ترکیې نه یا نورو هیوادونو ته افغانستان ته راستنیږي، دوی ته هغه اړتیاوې چې د کډوالو د فعلا په افغانستان کې په لنډمهاله توګه دوی ته ځایونه جوړ شي، په اوږدمهاله ځایونه میکانیزم باندې وردک صاحب اوس ولې عملا کار نه کېږي؟ موږ اوس په مشکل کې اخته یو او لوېدلي یو. اوس زما په نظر کوم کمیسیون چې اوس فعلا د افغانستان اوسني نظام جوړ کړی چې دوی هغه کډوال چې اوس فعلا افغانستان ته راستنیږي د دوی د ستونزو لپاره د دوی هغه ستونزې به دا بررسي کوي او د دوی هغه اولویتونه هغه ضرورتونه چې دفعتاً دوی افغانستان هیواد ته راوړي دا به په نظر کې نیسي تر څو دوی وکولی سي هغه لنډمهال پلان ورته جوړ کړي او په اوږدمهاله
توګه هم باید دوی برنامې ولري چې په بنیادي شکل زمونږ دغه د کډوالو ستونزې په بشپړه توګه په افغانستان کې حل شي. که چیرته موږ په لنډمهال باندې کار کوو او په اوږدمهاله توګه موږ نسو کولی د هغه ستونزو په نظر کې ونیسو، بیا هم همدغه افغانان له دغسې ستونزو سره په راتلونکي کې لاس و ګریوان کېږي. بیا که چیرته پاکستان ته نه ځي یا به ایران ته ځي، ایران نه به بیا اروپایي هیوادونو ته ځي. زه وایم په افغانستان کې ډېرې پراخې ځمکې په مختلفو ولایتونو کې شتون لري. په افغانستان کې شته دي. که چیرته دغوی ته هلته کمپونه مهیا سي او هغه زراعتي ځمکو باندې له نړیوالو سره بحث وسي، هغه کومکونه چې پاکستان ته ورکول کېدل هغه افغانستان کې دوی ته مهیا سي او دوی هغه زراعتي ځمکو باندې کار وسي، برمې ورته تر څو دوی هم په کار باندې بوخت سي، هم دوی ته زمینه د کار مساعده سي، هم هغه اړتیاوې چې دوی لري هغه ورسره رفع سي. نو دغسې موږ کولی سو چې په ټول افغانستان په ټولو ولایتونو کې هر هغه څوک چې د هر ولایت دی مربوطه ولایت کې ورته باید کمپونه جوړ سي او شهرکونه ورته مهیا سي. کمې ځمکې چې هغه د مهاجرینو وزارت مربوط کی باید دغوی ته په نظر کې ونیول سي. دوی زه فکر کوم د دوی ستونزې به ډېر زر حل سي. ډېر زیات مننه ډاکټر فاطمي صاحب. تاسو ته به راشم. پاکستان ستاسې په اند باندې د کوم پلان په اساس باندې هغه اعمال اوس د افغان کډوالو په وړاندې تعقیبوي او د اجرا کېدو په لړ کې دي چې دوی انتخاب کړی دی؟ موږ دغه معلومات لرو چې عملا د پاکستان په 4 صوبو کې شاوخوا 400 د افغان سوداګرو فابریکې فعالیت لري. دغو مسایلو ته په کتو اخوا د افغانانو پر د موټرونو، البته هغه موټرونه چې له اموالو څخه ډک دي د دغه هیواد لخوا درول کېدل، په هغوی باندې محدودیت اعمالول او ورته نور مسایل، ستاسې له انده څه تعقیبوي ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فیضان صاحب تاسو ته، قدرمند وردګ صاحب ته، لیدونکو او اوریدونکو ټول ته د سلامونه احترامات تقدیم وسي. علیکم السلام. شروع د پروګرام نه خو باید زه دا یو واضح توګه باندې ویم چې کوم پلان او پروګرام چې پاکستان جوړ کړی دا تطبیق کېدونکی نه دی، دا عملي کېدونکی نه دی او دا به تاسو وګورئ دا نه عملي کېږي. دویم دا دی چې د دې هغه کوم اهدافو لپاره چې دوی دا پروګرام شروع کړی دی، سیاسي اهداف د افغانستان کې او اقتصادي اهداف د نړۍ شاوخوا، یعنی د ملګرو ملتونو، یونیسیار او د اروپایي ټولنې نه دی چې هغه کوم پیسې چې دوی ضرورت لري هغه ترلاسه کړي. بل دا دی چې پاکستان نه غواړي چې مهاجرین ټول ووځي، ځکه چې د هغې کوم پروګرامونه او پلانونه چې د دغې مهاجرینو د سیوري لاندې په افغانستان کې، په کشمیر کې، په هندوستان کې تطبیقوي، یعنی نظامی استفاده چې دغه مهاجرینو نه دی په ټول د 40 کالو کې کړې ده او اوس یې هم کوي، دا د لاسه نه غواړي ورکړي. او بل دا دی چې د لاره د عاید دی چې دا کوم اقتصادي هغه نه غواړي پرې باندې وتړل شي. فلهذا د یو محدود زمان لپاره دوی د دغه نه یو سیاسي او اقتصادي فشار په توګه باندې هم د نړۍ مقابل کې هم د اسلامي امارت مقابل کې استفاده کوي. راځم دې ته چې دوی اوس دا اعلان کړی دی چې 3 مراکز په بلوچستان کې او 3 مراکز په پېښور کې جوړ کړي دي او دوی به مهاجرین دلته راوړي. د دوی په گفته باندې څه د پاسه 4 میلیونه مهاجرین دي چې په هغې کې 1.7 میلیونه یعنی 12 لکه رجستر په یو پخواني شکل کې دي او 8 لکه د نوي مهاجرینو په یو بل کارت په شکل کې دوی رجستر کړي چې ټول 2.5 میلیونه رجستر شوي ښکاره کوي. وایي چې 14 لکه غیر رجستر شوي دي، اما دوی وایي چې دغه 14 لکه غیر رجستر شوي، 3 لکه غیر له دنه غیر افغان وګړي هم په پاکستان کې دي، لکه د افریقایي ممالکو نه دي، د بنګلادیش نه دي، د میانمار نه دي، ډېرو ممالکو نور چې 3 لکو ته هغه رسېږي. یعنې مجموعاً کې دغه 1.7 لکه چې دا نور د احصایه ده، هغه 1.7 لکه چې مهاجرین رجستر دي، د هغې سره توپیر لري. یعنې دا کې 1.4 افغانان غیر رجستر شوي او 3 لکه نور دي چې دوی دا وایي دا به بیا وباسي. دوی آیا دا دوی ته ممکنه ده؟ زه فکر نه کوم د فیزیبیلیټي او د دغه توانایي دوی ولري چې دوی افغانان وباسي. بله مشکل دا دی چې که تاسو بینالمللي میډیا تعقیب کړي په دغه 2 ورځو کې په امریکا، پاکستان ته دا مخبله د پاکستان د میډیا نه واورېدل، یو مبصر دا خبره وکړله چې پاکستان ته اخطار ورکړل شوی دی د امریکې د خوا نه، که تا په پافشاري وکړله د افغانانو په ایستلو باندې د IMF کوم پاکیج چې تاسو سره امضا شوی دی کېدای شي دا متوقف شي. او تاسو ته معلومه ده چې د IMF دا پاکیج چې دی چې 3.5 میلیارډ ډالر پکې دي، په مجموع کې 9 میلیارډ دي، په آینده 3 کالو کې به ورکول کېږي. که دا متوقف شي پاکستان بانکرپټ کېږي.
یعنی اقتصادي لحاظ نه دغه کېږي خالي کېږي. نو د ده لپاره هغه که چېرته واقعا دا خبر چې چون خپله د پاکستان یو معتبرې ذرایعونه دی هغه دا خبر ورکړی دی، نو زه فکر کوم که دا اخطار ورکړ شوی پاکستان هرگز د اقدام نه کوي. په ضمن کې فاطمه صاحب په بخښنې سره نه تنها دغه اخطار چې استاد ورڅخه وضاحت پکې ورکړه، موږ د دې شاهد وو چې د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو او په ټوله کې د نړیوالو د کډوالۍ په برخه کې نړیوالو بنسټونو لخوا هم دوی ته دغه وارننګ ورکړل شو چې نه باید دغه پلان چې دوی نیولی تطبیق شي او افغانان له زیات وځوروي. تېره اونۍ د امریکا شاوخوا 80 پخوانیو چارواکو هم په یوه مشترکه نامه کې د دوی څخه وغوښتل چې باید دغه کار ترسره نه کړي. که چېرته د فشارونو خبره راځي او په دوی باندې د تاثیرګذارۍ مورد رامنځته کېږي، خو عملا دغو مسایلو تر اوسه پورې کار نه دی ورکړی. خپله د دې میډیا چې کوم تحلیل کوي هغې وایي چې یعنې هغه تحلیل کې دوی دا خبر کوي چې د دغې اخطار سره دغه پلان په کاملا توګه خنثی فکر وکړي. په دې باندې چې پاکستان هغې ته د دې اخطار په مقابل کې دا نه ټولنه کوي، ځکه واقعا د IMF کومک په دې بندېږي، دی بانکرپټ کېږي. په لحاظه دوی نه غواړي هغه کوم د اهدافو لپاره چې دا پروګرام شروع کړی هغه نسبت د IMF د پروګرام نه واړه دي. د هغې اهدافو لپاره خپل غټ پروګرام د منځه نشي وړلی او دا نه عملي کېږي. راځو دې ته چې که پاکستان خپل اهداف لري چې د مهاجرینو کاملا ویستل نه غواړي، ځکه هغې خبره د 1.4 لکو افغانانو کوي، نو هلته څه د پاسه 2.5 میلیونه خو بیا هم یعنې دی حاضر دي چې دی هغه به نه وباسي او اسناد به لري. همدارنګې موږ افغانان هم نیاز لرو چې زموږ دغه کورنۍ چې هلته مهاجرې شوي دي د تاریخي لحاظ نه، چون دغه خاوره بلوچستان او پېښور دا د افغانستان هغه سیمه ده چې په تاریخي جبر باندې د افغانستان نه جدا شوې ده، که نن د سبا دی د خپل مور ته به بیرته تړل کېږي. نو دغه د افغانستان بچي چې هلته دي خپل په خاوره کې دي او دا خاوره چې کله یو ځای کېږي دا په لحاظه بیا افغانستان او دا سره یو دغه کېږي. خو چون په دې لنډمهالو کې خلکو ته دا نه ښکاره کېږي چې دا پلان به څه رقم عملي شي. زما په نظر باندې دغه چې امریکې دغه پاکستان کې کومه لوبه د 15 کاله نه روانه ده او د پاکستان دغه حالت دې ځي ته رارسولی چې دومره تضعیف کړی دی، په نهایت کې زه فکر کوم چې امریکا په خپله شاید دغې ټکي ته راورسېږي چې خپل روابط د اسلامي امارت سره ښه کړي، پاکستان د فشار لاندې ونیسي، پښتونخوا د افغانستان سره یوځای شي، د ګوادر په بندر کې به په امریکا خپل سهمیه وغواړي او دغه ګوادر به د افغانستان خاورې سره یوځای شي. د امریکا دغه پلان ته په بخښنې سره فاطمې صاحب چې تاسو ورڅخه تعریف لرئ، آیا نور سیمه ییز خنډونه نه لري؟ سیمه ییز خنډونه واضح لري. دا جنګ هم دا جنګ دی. سیمه ییز خنډونه چین او روسیه ده، ځکه چې د هغې دا شی نه غواړي، ځکه چې دا هغه عامل دی چې د چین او د روسیې د تجارتي پیشرفت مخه نیسي او د آسیایي په دغه مرکز کې چې دلته یو اقتصادي حب جوړېدونکی دی دا پیسه د منځه وړي، ځکه د امریکا عدم شتون کې دا اقتصادي حب جوړېدونکی دی. مکه چې امریکا دلته په یو رقم وغواړي، ځکه دغه جنګ هم داسې روان دی. دغه اوس چې په سیپاک او ون بیلټ روډ چې چینایان غواړي آباد کړي او امریکایان نه غواړي، جنګ ټول همدا دی. مننه کوم. کور مو بدن فاطمه صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. وردګ صاحب، کله چې د ابرقدرتونو سیالۍ په هیوادونو کې رامنځته کېږي او د افغانانو د متاثره کېدو خبره هلته رامنځته کېږي، لکه عملا چې موږ د فاطمې صاحب د معلوماتو په اساس د دې لوبې ښکار یو، یا تر یو حده پورې که فرضاً پاکستان کې هر څه راځي عملا افغانان د دې څخه متاثره دي. دغه ډول فضا ستاسې په اند باندې څه ډول مدیریت کړی شي؟ که فرضاً د افغان کډوال په برخه کې د یو کمیسیون د جوړېدو خبره کېږي، دغه پوتنسیل یا ظرفیت څومره ستاسې په اند باندې ضرور چې لوړ شي او کومه اړتیاوې چې عملا دغه کډوال ورته لري ټولو ته رسیدګي وشي په لنډ وخت کې؟ زما په نظر د حکومت له توانه دا پوره ده، حکومت دا کپیسټي یا دا ظرفیت لري چې دغه مهاجر چې څومره له پاکستان نه، له ایران نه افغانستان ته راځي، هم موږ پراخې ځمکې لرو، هم ځایونه لرو، هم هغه اقتصادي دومره غټې ستونزې نشته که موږ هم له نړیوالو کډوالو سره موږ هغه سازمانونه چې د دغه لپاره کار کوي ملګرو ملتونه دي، که په دې برخه کې ګوري موږ کله چې کډوال افغانستان ته راځي هغه اړتیاوې چې دي هغه یو شلټر ده یا دوی ته یو د کور ورکول په لنډه مهال ده، د دوی صحي وضع په نظر کې نیول، هغه د هغه خوراکي یا غذایي ضرورتونه چې دغه ټول سازمانونه په افغانستان کې اوس موجوده دي او د دې لپاره فی الحال کار کوي.
که چیرته موږ همدغه سازمانونه دې ته واداره کړو چې دغه کډوال افغانستان ته راسي او دا زمینه دلته مساعده سي او دغه اوسنۍ اړتیاوې چې اوس ژمی هم ورته را روان ده دغه په نظر کې ونیسو موږ کولی سو دغه کډوال ټول ستونزې ټولې مشکلات دولت کولی سي له دغه سازمانونو سره حل کړي او په اوږدمهاله توګه موږ که چیرته دوی ته شهرکونه په نظر کې ونیسو یا هغه ځمکې چې په افغانستان کې دي د مهاجرینو لپاره په نظر کې ونیول سي او دوی ته کاري فرصتونه مهیا سي په افغانستان کې نو دا هغه بنیادي ستونزې دي چې موږ کولی سو د کډوالو ستونزې حل کړو او پاکستان ته اوس هم دفعتاً ضرور نه ده چې په دومره شدت سره او دومره تعداد باندې افغانان له هغه ځای نه په جبر باندې راوباسي په زور باندې افغانستان ته راوباسي او په داخل د پاکستان کې چې دغه لړۍ پیل شوې ده هلته هم خپله وزیرستان د مثال محمود اچکزی ده یعنی نور ګوندونه چې په پاکستان کې دي دغه کار مخالفین دي اوس فعلا مظاهرې کوي او دوی نه غواړي چې دغه مهاجرین افغانستان ته راسي دا روان احتجاجونه ستاسو په نتیجه ورکولی شي بالکل ګورئ د احتجاجونه چې یا مظاهرات دا هغه غوښتنې دي چې د صلح له لارې موږ په نظام باندې یا په حکومت باندې فشار واردو تر څو دوی وکولی شي د ملت غوښتنې چې کومې دي هغه ته غاړه کېښودل شي نو ګورئ که چیرته موږ د سپین بولدک کې چې اوس مظاهره روانه ده هلته سپینګیري یعنې هغه شعارونه چې دوی ورکوي ډېر شدید شعارونه خپل نظام د خپل هغه لپاره ورکوي او بل دغه کډوال چې په پاکستان کې دي زه فکر نه کوم هغه کډوال وویستل شي چې هغه هلته کارتونه ولري دوی هغه کډوال باسي چې د اوسني نظام په راتګ سره هغه مخالفین چې په افغانستان کې هغه چې پاکستان ته فرار شوي دي پاکستان ته هغه راباسي بل ګورئ موږ دغه مهاجرین چې دي دا ټول فقیره خلک نه دي ټول داسې خلک نه دي چې په افغانستان کې به دوی جایدادونه ونه لري افغانستان کې به دوی ځمکې ونه لري افغانستان کې به دوی کورونه ونه لري که چیرته موږ دغه بررسي کو ډېر کم تعداد به چې هغه له فقر له وجې له بېروزګارۍ له وجې د تنګدستي له وجې نه پاکستان ته تللي نور اکثره خلک ښه پیسهداره خلک دي سرمایهداره خلک دي پانګوال دي چې تجاران دي چې پاکستان ته تللي یعنې دغه که موږ بررسي کو ډېر کم تعداد دي چې هغه له ستونزو سره مخامخ نه هغه کولی شي نظام هغه د هغوی تعداد د هغوی اعمار معلوم کړي او هغوی ته هغه اړتیاوې چې دي په نظر کې ونیسي او حل یې کړي ډېره زیاته مننه وردګ صاحب فاطمې صاحب بس به له تاسو سره په لنډو شیبو کې راټول کړو که پاکستان دغه وارننګ ورکوي چې د نومبر نه خوا د افغان کډوالو په ټوله کې په پاکستان کې د شته غیر قانوني کډوالو په تړاو عملیات پیلوي او په ټول پاکستان کې همدغه کډوال ټولوي او خپلو هیوادونو ته یې په جبري توګه باندې وباسي دغه احتمال که فرضاً وګڼو ځکه دغه وارننګونه ورکړل شوي دي له نومبر څخه وروسته څه پېښېدونکي دي ستاسې پاند رین التدی په هغه پیمانه دی وشي کولی دا 1.5 40 50 پورې دی د محکم یو خبره چې کړې دا تطبیقوي یعنی دومره مهاجر به ویستل شي یو 1.5 40 به د تورخم د لارې او 1.5 40 به د سپین بولدک د لارې دا شي په نهایت کې تاسو معلومه ده چې او فعلا هم تحسن روان دی الته خلکو خیمې وهلې دي تظاهرات کوي خپل پاکستانیان یعنی د موږ تاسو د بلوچ ورونه دي او پښتانه ورونه دي په بلوچستان کې او په پېښور کې چې د مقابل کې تحسن کړی دی او دوی وایي چې دغه عمل غلط دی محمود خان اڅکزی په سیاسي لحاظ نه وړوکی انسان نه دی مولانا فضل الرحمن د سیاسي او مذهبي نقطې نظر نه د پاکستان لویترین سیاسي قدرت دی او دا دواړه مخالف د کار دي او تاسو معلومه ده که چیرته واقعا زه فکر نه کوم انتخابات د پاکستان په 2023 کې وشي خو که فرض وکړو دی په گفته چې دی په جنوري کې انتخابات کیږي که انتخابات وشي پارلمان بیرته برحال شي په پارلمان کې فضل الرحمن او اڅکزی आवाज لري او هلته دا چې سیاسي موضوع راوسپړل شي که چیرته دا پلان دی اردو د پاکستان امي مجبور دي تغییر پکې راولي او دی دا دونه کی نو زما په نظر مهاجر به دونه راونه وځي خو دې غاړه موږ تاسو ورته باید څه پلانونه ولرو باید پلان ورته ولرو مثلا څه باید وي بلې پلان باید دا دغه چې اوس ګوري اروپایي ټولنې 15 میلیونه یورو اعلان وکړ پرون چې دا به دغه نوي مهاجرین چې د چون جمع دی راوځي او دوی به مشکل سره مخ کیږي چې 18 میلیونه ډالر ته جوړیږي دا به د دستي د IOM د په ذریعہ باندې د انټرنیشنل اورګنایزیشن اف مایګریشن
د دفتر د حمایې لاندې په کابل کې د سرمایه ګذاري دا کړې ده او داسې کومکونه شاید نور ماجل وشي چې د تورخم او د سپین بولدک او د فرزند د نورو بندرونو چې د پکتیا او پکتیکا او د دغه ساحه کې لرو هلته چې مهاجر راځي د هغوی سره عاجله مرسته وشي. غیر له دې نه اسلامي امارت کولی شي دا دته داسې منصوبه جوړ کړي چې د هر ولایت خلکو ته په هماغه ولایت کې د وړوکو عاجلو ښارګوټونو جوړولو لپاره اقدام وکړي او د دې حصه کې زه فکر کوم چې عربي نړۍ ډېر مستعده ده او هغې همکاري کوي. قبلا نیم کړي دي د خپل هغه زکات پیسې د افغان مهاجرینو او مجاهدینو د کورنیو لپاره ورکړي دي او پرون یو خبر ما واورېده چې استاد سیاف سره د دوی جوړه شوې ده او سیاف کېدای شي کابل ته راوګرځېږي. زما په نظر چې راګرځېدلو سره دغه امانت د ملت چې د هغه سره د مهاجرینو په هکله کوم کومک شوی دی هغه پیسې د غبن کړي دا باید د دې سړي نه واخیستل شي او دغه مهاجرینو ته باید ښارګوټي جوړ شي د اولادونو لپاره باید د مکاتبو دې بندوبست وشي تر څو زموږ وطنوال او دغه چې دي بچي چې دي دا درپدره نشي او وشي کولی ځکه چې خپل اسلامي امارت د اقتصادي لحاظ نه په دې باندې توانه نه چې وشي کولی دغه مهاجرینو ته کورونه او دا جوړ کړي خو کولی شي چې د بهرنۍ په مرسته باندې پلان ورته جوړ کړي او دا پلان عملي کړي او دغه ستونزې ته د یو پای ټکی کېږدي. مګر ټول مهاجرین نشي راتللی حتی دې نشي کولی چې 1 میلیون کسان هم یا 15 لکه کسان هم راوباسي. فکر کوم په نهایت په 80,000 باندې به دا وشي هماغه بچه ترسانه کار کوي خپل پیسې او خپل اهداف د ترلاسه کړي. بل دا د غربي نړۍ په مقابل کې مقاومت نشي کولی هغې مخالف دي ځکه چې غربي نړۍ د مهاجرین که افغانستان کې دي که په سوریې نه په ترکیې ته وړي دي که د فلسطین دي دې کې دوی طویل مدت پلانونه او اهداف دي او هغې خپل اهداف ته د رسیدلو لپاره خپل ځانګړي پروګرامونه لري. مننه کورمودان سید احمد بلال فاطمی صاحب او همداراز سیال وردک صاحب د سیاسي چارو شنونکو له تاسو څخه چې پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ هرکله راشئ. له تاسو ټولو لیدونکو هم یوه نړۍ مننه چې تر دې شیبې زموږ سره وئ. له لیدلو مو مننه.